سلامونه کې هیله مې دوستانو ملګرو یو ډیره د پند قصه در سره شریکوم په دې هیله چې تاسو به خوښ شي خو د هر څه لمخې باید وایم زموږ چینل در سره سبسکرایب او د ګنګرو نشان ووهئ موږ کوشش کوو تاسو ته په زړه پورې او ګټور معلومات راوړو دوستانو د قاضي ښځې سره د زنا قصه در سره شریکوم یو محصل د قضا څانګه کې درس لوستو یو ورځ کور ته راغی ګوري ښځې سره یو کس په بدلمنۍ یعنی زنا لګیا دی هغوی چې کله قاضي ولیدو نو داسې وډار شو لکه له اسمانه چې پرې تندر رالوېدلی وي قاضي سړي ته وویل جامې دې واغونده سړي ورته وویل په الله قسم چې دې ښځې په ځان ورګرم کړم قاضي ورته وویل جامې دې واغونده الله دې په تا پرده واچوي نور یې له کوره وویست حال دا چې زړه کې د غصې اور خوټ کېده خو الله تعالی ته یې صبر وکړ سړی چې کله بهر لاړو نو یو مسکا یې وکړه یا بل دی چې بچ شو یا یې دغه تقوادار قاضي پورې وخندل قاضي جواب کې حسبي الله ونعم الوکیل وویل او زړه یې له غصې سم تنورو ځکه انسان غواړي چې مړ شي خو داسې تماشه ونه ګوري بیرته ښځې ته راستون شو او ورته یې وویل جامې او اسباب دې غونډ کړه چې د پلار کور ته دې بوزم ښځې ژړا شروع کړه ما وبخه شیطان دوکه کړم او بس ډېرې کیسې یې وکړې قاضي چوپ کېناست تر څو چې ښځه غلې شوه 3 طلاقه یې ورکړل او بیا یې ورته وویل الله تعالی دې په تا پرده واچوي حسبي الله ونعم الوکیل له خپل کور څخه 300 کیلومتره واټن مزل وروسته یې د خسر کور ته ورسوله هلته له رسولو څخه وروسته یې ورته وویل الله دې پر تا پرده واچوي له هغه الله وډار شه چې تا ګوري او بیا به هم له پراخه دروازو څخه روزي درکړي ښځې ورته وویل رښتیا هم زه د ستا په څېر میړه لایق نه وم نور یې په چغو پیل وکړ او خپل مخ ته یې څپېړې ونیولې سړي بیا هم هغه خبره وکړه او نور ولاړی قاضي وایي کلونه تېر شول تر دې چې له پوهنتون څخه فارغ شم خو نور مې خپل وطن ته تللو لپاره هیڅ طبیعت نه جوړېدو سره له دې چې زیات کلونه تېر شول خو د هغه سړي له سپکاوي ډکه مسکا مې نه هېرېده بل وخت قاضي بل واده وکړ اولادونه یې وشول او له فراغت وروسته محکمه کې قاضي مقرر شو نوې ښځه یې ډېره ښه ښځه وه د قاضي لپاره یې دومره زیار وویسته بېحده ډېر قاضي وایي چې الله پاک بدل کې داسې ښځه راکړه چې هیڅکله مې سوچ نشو کولی په پوره معنا لویه ښځه وه قاضي د کار ترڅنګ په سبقونو کې مخته ولاړی او اسلامي قضا کې دکترا واخیسته نتیجه کې د سترې محکمې قاضي شو قاضي وایي هر لمانځه کې به مې الله تعالی ته سوال کوو چې هغه منظر مې له مغزو وباسي خو بس چې هر کله به مې کوم کس په خندا ولید نو هغه زناکار به رایاد شو خو اعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم به مې وویل قاضي کیسه کوي یوه ورځ یوه دوسیه راغله او ما ته رامخته شوه قضیه د قتل وه دلته نو زما د هغې دعا حسبي الله ونعم الوکیل نتیجه وه دا مجرم هم هغه کس و چې زما کور کې مې په زنا لیدلی و اوس یې یو کس وژلی او په زنځیرونو تړلی راوست کله چې زما مخې ته راوست نو سړی کیسه کوي چې شیخه زه الله ته پناه وړم او بیا تا ته قاضي ورته وویل دلته څه شي راوستلی او څه ستونزه لیده سړي وویل د خپلې ښځې سره مې بستر کې بل سړی ولیدو نو مړ مې کړ قاضي وویل ولې دې هم داسې نه خوشي کوو او دا به دې ورته ویلي چې الله دې در باندې پرده واچوي سړي وویل ای شیخه ستا په ځان داسې لورېږي قاضي وویل هو په ځان مې لورېږي او بس تنها دومره وایم چې حسبي الله ونعم الوکیل سړی حیران شو او ویل داسې خبره خو مې مخکې هم اورېدلې وه قاضي وویل هو تا له ما هغه مهال واورېدل چې کله دې زما کور کې زما ښځې سره خیانت وکړ او له کوره زما وتل دې غنیمت ګڼل بس زما ښځې پسې وې تر دې چې زنا ته دې تیاره کړې وه آیا تا ته په یاد دی چې ما پورې دې خندل او ما درته وویل چې الله دې ستا پرده وکړي تر دې چې راڅخه پناه شوي او له غصې مې سینه کې اور بلو هو الله تعالی تا ته وخت درکړ خو ته ګناه کې نور هم غرق لاړې تر دې چې الله جل جلاله در څخه د قصاص اراده وکړه په لوی الله مې د قسم وي زه پوهېږم چې تر هغه چې ته ژوندی زما به دغه حالت هیر نشي قاضي بیا لږ ساعت چوپ شو غلی و بیا یې سړي ته وویل که د مقتول وارثان درته بخښنه وکړي نو زه هیڅ نشم کولی زه اوس دومره کولی شم چې د الله پاک د شریعت حکم در باندې جاری کړم سړي وویل په دې پوهېږم خو له تا څخه یو شی غواړم
قاضي وویل څه غواړې؟ سړي وویل دا غواړم چې راته بخښنه وکړي او د رحمت دعا راته وکړي. هو ما د شیطان ومنله او دا حالت زما له جزا ډیر کم دی. الله ښه پوهېږي چې تا ته د ښځې څه وویل سم و. همدا زه هم په مختلفو لارو چارو مې ستا ښځه بې لارې کړله. هره لاره به چې ناکامه شوه نو بله شیطاني لاره به مې ونیوله. دا رښتیا دي. کاش تا هغه وخت زه وژلی وم او ما مې خپله ښځه په هغه حالت نه لیده. قاضي وویل الله تعالی دې تا ته دنیا او آخرت کې بخښنه وکړي. له دې وجې چې د مقتول کورنۍ ته وویل چې کوښښ وکړئ دا سړی په دیت ورکولو له قصاصه وژغورئ. خو د الله تعالی حکمت له هر څه پورته دی. الله جل جلاله له سړي څخه د انتقام اخیستلو اراده کړې وه. ګران ورونو له دې کیسې څخه ډېر غټ عبرت اخیستلی شو. هوښیاران وایي د بل ور مه وهه په نوک چې ستا هغه به ووهي په سوک. نو هر څوک چې د بل پرده وکړي الله به یې خامخا پرده کوي. امام شافعي رحمت الله علیه ویلی دي زنا پور ده، نن ته دا پور اخلي سبا به ستا مور خور لور یا ښځه دغه پور پرې کوي. په هر ګنهګار الله تعالی لومړی پرده اچوي چې کیدای شي سړی توبه وباسي او بیا ګناه ونه کړي، خو دویم ځل یې رسوا کوي او که په رسوایۍ هم سم نه شو نو بیا یې د پورتني سړي په څېر هلاکوي. که په چا ظلم وشو او دا دعا یې ولوسته حسبي الله ونعم الوکیل نو د مظلوم شکایت به د الله تعالی پر وړاندې ورسیږي او ظالم به خامخا جزا عمومي. الله تعالی ظالم ته وخت ورکوي چې توبه وباسي تر دې پورې چې کله بیا راونیسي نو نه یې پرېږدي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د دې واقعې په ټولو پندونو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې هیڅ مسلمان ته داسې مشکل نه پیښوي. ملګرو که دا قصه ستاسو خوښه شوي او غواړئ چې نور هم دغسې په زړه پورې کیسې او خوندور معلومات تاسو ته راټول کړو نو موږ سره په کمنټس کې خپل نظر شریک کړئ.